یو پوښتنه کړې ده چې مولوي صاحب موږ کولی شو چې ویښتان کښېږدو. زما ویښتان رژېږي، عمر مې ډېر کم دی، ویښتان مې رژېدلي دي. ګورئ، هر هغه عیب چې ستاسو په جسم کې وي، هر هغه عیب چې ستاسو په جسم کې وي، دا تاسو کولی شئ چې د معاصر طب له لیګا څخه دا اصلاح کړئ یا جوړ کړئ، په دې شرط چې هغه عیب ستا د تخلیق چې ته په کم شکل یې د هغه بدنما وي. څه معنا؟ د یو چا پزه کږه ده، دلته د طب په توسط باندې کولی شي دا جوړه کړي. د یو چا شونډه پرې ده، کولی شي چې د طب په توسط باندې دا شونډه وګنډي، بالکل شرعاً په دې کې مشکل نشته. ویښته دې شوه سوي دي، ته کولی شي چې ویښته کښېږدې؟ ها، هو جایز دي په دې شرط چې د خپل ځینې فقها دا قاعده ورسره وضع کړې ده چې د خپل د سر ویښته به راباسې. صحیح ده؟ د مړي ویښته او د دې او د دې دا جایز نه دي چې تاسو یې راواخلي. صحیح ده؟ خپل ویښته به راخلې، خپل سر کې به یې بېرته لګوې، نو په دې کې شرعي حرج مشکل نشته چې خپل ویښته کښېږدي. یو د ښکلا په نوم باندې ځینې نجونې یا ځینې هلکان ځینې کارونه کوي، لکه د غاښونو په منځ کې فاصلې راولي، وریځې اخلي، مثلا پزه جوړه ده بیرته ښکلې کوي د نوي فیشن په خاطر. دا کار حرام دی، دا اصلا د الله په تخلیق کې لاس وهنه ده او دا جایز نه ده. ټول فقها چې مطلق کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي، هغه په دې باندې په ټولو مذاهبو کې دا حرام دی چې څوک د الله په تخلیق کې لاس وهنه کوي. ته چې په کوم شکل باندې پیدا یې، ته ښایسته یې، ته په دنیا کې که ته نر یې که ته ښځه یې، تا به حتما مرکه راځي، ته به حتما د یو چا خوښېږې، ته به حتما د خپل مور خوښ یې، ته به خپل پلار خوښ یې، ته به د یو چا خوښ یې. اما که ته معاصر فیشن کې شونډان پړسوې، د غاښونو په منځ کې فاصلې راولې، وریځې اخلې، دا کار حرام دی، حرام دی. رسول صلی الله علیه وسلم پر داسې کسانو باندې لعنت ویلی، لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمستوصمات. او هغه کسان چې ټیټو وهي پر لاسو باندې ډیزاینونه کوي، زړه ډیزایني، اف اچ لیکي مثلا او غیره، داسې شیان، دا کار حرام دی شرعاً، جایز نه دي. دا ټول غربي کلتورونه دي، دا د غرب سره وړلی فرهنګ دی. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې چې خلک غربي نړۍ ته ولاړ شي، د هغه ځای څخه دغه مردار فیشن راوړي ټولنې ته، علم نه ځین راوړي، زده کړې نه ځین راوړي، دغه بد فیشنونه راوړي. پتلون وشلوه، په لاسو باندې کړۍ واچوه لکه هندوان، په غاړې باندې زنځیر واچوه، مثلا د ښځو چمونه کوه، ویښته دې د فاسقو فاجرو کسان په رقم، د هالیوډ بالیوډ کسانو په رقم جوړ کړه. دا ټول د فسق فجور لارې چارې دي. کوشش باید وکړو موږ تاسې خپل هویت وساتو، خپل فرهنګ اسلامي باید وساتو. که موږ تاسې د خپل فرهنګ ساتنه ونه کړو، زموږ د فرهنګ ساتنه هېڅوک نه کوي. تاسو غواړئ چې د بلې نړۍ څخه ګټه واخلئ، استفاده واخلئ، نو تاسو ولاړ شئ د هغه ځای څخه علم راوړئ، د هغه څخه ټکنالوژي زده کړئ، د هغه څخه موټر زده کول زده کړئ، د هغه ځای څخه داسې شی راوړئ خپل هېواد ته چې هغه زموږ تاسې په ګټه راشي. هیڅ تاسو وګورئ د متمدن هېوادونه دي، که چین دی، که جاپان دی، که کوریا دی، که وغیره وغیره، د خپل کلتور ساتي، د خپل کلتور سره سره دوی پرمختګ هم کړی دی. د کلتور ساتنې سره سره علم هم زده کولی شي. نو موږ تاسې باید کوشش وکړو چې خپل کلتور وساتو. د پردي کلتور فرهنګ راوړل ټولنې ته د ټولنې د سره خیانت دی، او د خپل فرهنګ او د خپل کلتور سره خیانت دی.